که غواړئ یو مسلکي بیل جوړ کړئ او ستاسې بیل جوړول رد نسي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو نن به دا زده کړو چې څنګه کولی سو په ډیر ساده شکل سره او په مسلکي ډول سره بیل جوړ کړو. هغه بیل که چیرې د دوکان دپاره یا هم د شرکت لپاره یا هم د هر چا لپاره نو د دې ویډیو څخه استفاده کولی سئ. راځو ایم ایس ورډ پروګرام خلاصوو، په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوو، دلته راځو نظم وکړو چې باید څومره اندازه یې په دې ویډیو کې به تاسې دقیق اندازه هم زده کړئ چې بیل څومره اندازه لري. نو راځو لومړی راځو لیاوټ ته، په لیاوټ کې په مارجن باندې کلیک کوو، دلته راځو کاسټوم مارجنز پر دې باندې کلیک کوو، وروسته دلته راځو موږ د چرطرف یعنې لوړ کښته او راسته او چپه طرف ته مشخص اندازه ورته تعیینوو. نو په اول په چاپ کې چې 0.2 طرف ته یې ورته لیکو چې 0.2 او بټن طرف ته 0.2 راسته طرف 0.2. نو څلور طرف ته موږ یعنې لوړ کښته او چپه او راسته طرف ته موږ دا زاویې ورته یا مارجن ورته مشخص کړئ. اوکې کوو. وروسته دلته راځو سایز ته، په سایز کې دلته مور پیج سایز پر دې باندې کلیک کوو، دلته راځو وایټ یعنې بلدروالی موږ ورته انتخابوو چې 4:5 کې یعنې 4.5 او دلته هم 5:5 لوړوالی 5:5 دا انتخابوو. وروسته دلته اوکې کوو. دا موږ سره د بیل سایز شو. نو اوس دلته راځو ته په انزرټ کې په ټیبل باندې کلیک کوو. د دې ځای څخه هم تاسو کولی سئ چې راو کالمونه اضافه کړئ. زه راځم په انزرټ ټیبل باندې کلیک کوم، دلته راځم 5 دانې کالم ورکوم او 9 دانې را پر دې باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک کړئ زه دونه راګانو او کالمونو ته ضرورت لرم. نو راځم دغه اول انتخابوم. کله چې دا مې انتخاب کړ ټیبل لیاوټ ته په مرج سیلز باندې کلیک کوم، یعنې دغه ټوله خانې دې ماته یو دانه خانه یا یوه حجره یوه خانه دې ماته جوړه کړي. کله چې مې دا ولیکل دلته اوس راځم اول د جی اس ټي لیکم، هغه د مالیې مربوط جی اس ټي نمبر. کله چې مې دا ولیکئ وروسته راځم مثال هغه چارت څو نمبر یې هغه نمبر ورکوم. ټیکس انوایس بیل دا لیکو، وروسته راځو ډیټ لیکو. دا ولیکلم. وروسته دلته راځو دغه شرکت نوم لیکو چې کوم شرکت ته تاسې مثال یا کوم دوکان ته مثال تاسې بیل جوړوئ د هغه نوم لیکئ. اوس مثال زه دغسې فرض مثال لیکم چې افغان کمپني مثال دا یو نوم دی. کله چې مې دا ولیکله وروسته د هغه کمپنۍ مثال ادرس یې لیکئ چې پر ځای یې هغه ادرس یې لیکئ. وروسته مثال سیټي دا لیکو، دا که چیرې ورته لیکئ د هغه ځای مربوط. او وروسته دلته لیکو چې فون نمبر یې د هغه شرکت فون نمبر ورته لیکو، مثال چې هر څو یې هغه فون نمبر ورته لیکئ. نو دا انتخابوو ټوله مرکز کې پرېږدو. وروسته د کمپنۍ نوم به یو څه سایز به یې غټ کړو او بولډ به یې کړو. وروسته دلته راځو سریال نمبر ورکوو، دلته هم کوانټیټي لیکئ، دلته هم ریټ او دلته هم اماونټ. کله چې مو دا ولیکل دا ټوله انتخابوئ.
بولټ کوئ په مرکز کې پرېږدئ. دلته لیکو چې سیګنیچر، دلته هم لیکئ انورټ. د ریټ په کالم کې دلته لیکو ټوټل، دلته هم لیکو چې جی اس ټي، دلته هم لیکو ډیس یعنی ډسکاونټ، او دلته هم لیکو ټوټل. راځو دا ټوله انتخابوو. دلته راځو پیج لیاوټ ته، په پیج لیاوټ کې سیل پر دې باندې کلیک کوو، وروسته دا هم ټوله انتخابوو، دا هم مارجن سیل، دا هم ټوله انتخابوو، مارجن سیل باندې کلیک کوو، او دا هم انتخابوئ مارجن سیل، دا هم ټوله انتخاب کړئ، مارجن به کړئ، مارجن سیلز پر دې باندې کلیک وکړئ، دا هم ټوله انتخاب کړئ، مارجن سیلز پر دې باندې به کلیک وکړئ، دا ټوله انتخابوو. هوم ته راځو، بولټ کوئ، دا به هم بولټ کړئ. دا به هم بولټ کړئ. اوس دوستانو دا دی زموږ سره بیل آماده سو. اوس به یو رنګ هم ورکړو، دا به ټوله انتخاب کړو، وروسته به دلته راسو ډیزاین ته، په ډیزاین کې به په پیج کالر باندې به کلیک وکړو، دلته به یو رنګ ورته انتخاب کړو، پر مثال دا رنګ ورته انتخاب کړو. نو دوستانو زموږ سره بیل آماده سو. دوستانو ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، تر نورو پورې ورسوئ. مننه.